قدرمنو دوستانو، نن سبا چې فیسبوک یا یوټیوب او یا ټي وي چینل وکتل شي نو هر ورځ داسې یو نوې خبر تر سترګو کیږي چې په هغې کې د ناروا زیاتی ذکر وي، یا پکې ماشومې جنۍ سره زیاتې شوې وي، یا پکې ماشوم هلک سره ناروا زیاتې شوې وي او یا داسې نور. د نن ورځې په دې ویډیو کې هم تاسو سره یو ډیر دردونکی خبر شریکوم چې زموږ د نظر تیر شو او ډیر زیات یې خفه کړو. د پاکستان په کشمور کې داسې دردونکی واقعه شوې چې یو مور او لور ته د نوکرۍ لالچ ورکړل شوی و. هغوی د کراچۍ نه کشمور ته بوتلل شوي دي او هلته بیا خرڅې شوي دي او مسلسل ورسره ناروا زیاتې کېدو. خو بیا څنګه دغه ښځه له هغه ځایه تلې؟ که غواړئ خبر شئ او د ښځې خبرې واورئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو، لکه څنګه مو چې وویل، دا واقعه د پاکستان په کشمور کې شوې ده چې د پاکستان په کراچۍ کې جنا هسپتال کې یو ښځه چې نوم یې تبسم بیبي ښودل شوی دی او د لور نوم یې علیشه دی، یو کس ورته د نوکرۍ لالچ ورکړی او د کراچۍ نه کشمور ته غوښتې وه چې کشمور کې پرې بیا په څو کسانو په شریکه ناروا زیاتۍ کړې دی او د هغې نه پس یې د خیر الله بوکټي په نوم باندې په یو کس باندې خرڅه کړې او د دې 4 کلنه لور چې علیشه نومېده هغه اوس هم دوی سره وه. د 2 هفتو ناروا زیاتي کولو نه پس یې ښځه په دې شرط پرېښوده چې ځان سره نورې ښځې هم د کراچۍ نه راولي، خو هغې چالاکي وکړه، د پولیسو خواته ورغله، هغوی ته خبر ورکړو او پولیسو په دغه وحشیانو باندې چاپه ووهله چې پکې یو کس گرفتار شو او نور وتښتېدل. د رفیق په نوم باندې دغه کس چې پولیسو ځان سره بوتلی دی، یعنی نیولی دی او بیا یې ځان سره بوتلی او 2 ورځې پس بل مجرم چې خیر الله بوکټي نومېدو هغه پسې بلوچستان ته تللی و چې د هغه ځای خو معلوم شوی و، خو هلته خیر الله بوکټي او د رفیق ملک په مخامخ کېدو سره خیر الله بوکټي په خپل نیول شوي ملګري رفیق ملک باندې ډزې وکړي او هغه یې وژلی دی. خو خیر الله بوکټي هم په موقع پولیسو ونیولو او د رفیق ملک هسپتال ته رسیدو پورې هغه ساه ورکړې او مړ شوی دی. د یادولو ده چې د دغه ښځې په 4 کلنه لور علیشه باندې هم بیا ناروا زیاتې شوی او هغه هم په ډیر خراب حالت کې هسپتال ته منتقل شوی وه چې اوس یې طبیعت ښه دی. دوستانو، انسان الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړي او دا په نورو انسانانو باندې شرف لرونکی پیدا شوی دی، خو افسوس چې انسان هیڅ د اشرف المخلوقات کارونه نه کوي، بلکې داسې کارونه کوي چې حیوانات به هم ونه کړي. د 4 کالو ماشومې ته ګوره او ورسره داسې ناروا کارونو ته. انسان چې لږ ضمیر ولري نو په توبه ایستلو باندې به مجبور شي. د الله پاک لعنتونه دي وي په داسې خلکو باندې چې څوک داسې کارونه کوي. حکومت له هم پکار دی چې د داسې خلکو په خلاف قدم اوچت کړي او داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې وخت په وخت تاسو له تازه معلوماتو خبر وساتل شئ. تر بل ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مسپارم. د خدای په امان.